شوية خراب منه. ولا تانجي مامي كروية وري طب خبر ولي ناس اي دا ټول کیمرا کې د منځ سړی ویني لري ها یو د منځ سړی ویني کې لا هغه ما څه سره ورته شي څوک دی آزم خوب است. آزم خوب است. نه خوب است. چطوره قیمتا چطوره؟ این سال قیمت خوب باشه چون زیاد بود و سالی زیاد بود نیست؟ آه نه میگه پس څه خو دې ونه ویلې ما پام نه و مولا ترس په خندې باندې نه پاس خو میدان ته راولېږه ولې دې خندل نو ساعت نه تېرېږي پښتو د اختر په شپو کې سړی ساعت تېري دا خدای چې سره راکړه الحمدلله وضعیت یا برابر ده څنګه وضعیت برابر ده خلک وایي ټول مالونه پاتې سو هېڅ خرڅ نه هېڅ شی نه دی پاتې هغه خلاف هغه ګران ورکوي دومره مالونه پاتې دي زرګون دا ډېر ګټې دغه خلک یو وارې مې مه کوروئ هلکانو راوړه ډېر مغل کامرې به لیدلې راځه اونجا جای نان خوردی دبلی چیز کار
زه راغلی یم نن د اختر ته یوه ورځ پاتې ده، نو سهار ته قربانۍ ورځ دی. نن راغلي یو قرباني اخلو او یو مال اخلو د اختر لپاره، قربانۍ دپاره. بالکل د قیمتونه منلو وړ دي. تر نورو کالونو یې ګنج بازار ښه ده، کال د سوداګرو لپاره هم ښه ده او سالي هم ده، مالونه جګ دي او خلک راغلي دي قربانۍ کوي. زه اوس پسې ګرځم اخلم یې. څونه پیسې راوړې دي؟ راوړې خو مې دي 10,000 افغانۍ. ما دا بوزه ده چې اوسه واخلم یا سرلی. کنټرول کې خو موږ او تاسو ټول تجاران او داس خلک راځو، نو د سوداګرو په خاطر او د هېواد د پیشرفت په خاطر راغلي یو چې په زر زر افغانۍ 1500 افغانۍ که پورته خرید وکړو که مشکل نه لري. خپل هېواد ته د خپل هېواد شایم د مال د بل هېواد نه راځي، باید 1500 افغانۍ جګ واخلو، خو د خپل هېوادوالو او د دوی په خاطر چې هغوی لپاره هم یوه غریبي شي او یوه ګټه شي. د ما نوم صمد خان ده وروره، د دایې ملاخیل یم. 300 دانې مې راوستلي، تقریبا 280 او اتیا به مې خرڅ کړي. څه کال خبره دی د بارانونه ډېر دي، فصلونه هم ښه دي، مالونه هم چاغ دي، خو خرڅېږم او بس قیامت یې سم قیامت ته 6,000 6,500 تر 7,000 پورې نیولې، داسې موږ خرڅوو. خلک راځي، بعضې راځي، خو ډېر لا فعلا نه دي راغلي، د ماسپین خواته ډېر راځي، 4 بجې خواته. تېر کال مو ډېر خرڅ کړ که سږ کال ډېر خرڅ کړي؟ تېر کال ما 400 دانې خرڅ کړو. دا مکمل کیسه ده. و سږ مې 300 خرڅ کړي، تېر کال مې 400 خرڅ کړي. ښه شکر الحمدلله. روز که از 6,000 است تا 10,000، 25 است از 10,000 تا 14-15,000 او گاو است از 30,000 تا 50,000.